بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر ویډیو په تعقیب سره راځو نن د انټرپټ په ډولو باندې بحث کوو. د انټرپټ ډولونه دا برخه به یو څه لنډه در تشریح کوم. انټرپټ ډولونه د هغې منبع څخه چې انټرپټ رامنځته کیږي د هغې منبع ته د کتلو په نظر سره موږ انټرپټونه په څلورو برخو باندې ویشو. نو لومړی برخه مثال چې انټرپټ ورڅخه رامنځته کیږي هغه پروګرام دی. د انټرپټ زیات وخت د پروګرامو د لاسته رامنځته کیږي. اوس موږ تاسو په وینډوز کې یو د انټرپټ لپاره یو جلا موضوع لرو چې هغه ایونټس دی. نو په دې برخه کې اوس که چیرې مثال اورفلو په حسابي معاملو کې رامنځته شي یا هم د عدد ویشل په صفر کې دا خپل پروګرام چې په دا وخت کې انټرپټ ورکوي. انټرپټ نو مثال امکان لري چې یا مثال تاسو ته ایرور درکړي اول بل چې د یو داسې هدایاتو اجرا کول چې مثال هغه کمپیوټر لپاره صحیح نه وي. لکه مثال ځینې وختونه ځینې مثال وایرسونه چې تاسو په نوټ پیډ کې جوړ کړئ هغه رن کوئ تاسو ته وینډوز یا چې له دې څخه خپل یو ایرور درکړي دا خپل یو انټرپټ دی. نو تاسو دا تمرین وکړئ چې مثال تاسو په انټرنیټ کې سرچ وکړئ خپل په نوټ پیډ کې یو ساده وایرس جوړ کړئ. تاسو چې کله دا وایرس رن کوئ تاسو ته وینډوز یو چې درکړي یو ایونټس یعنی تاسو ته یو ایرور شو کوي دا خپل شي دا یو انټرپټ دی. بل انټرپټ ته آی او لخوا څخه آی او موږ تاسو باندې دا هغه موډل دی انپوټ اوټپوټ موډلونه دي. په ځینې حالاتو کې انپوټ او اوټپوټ موډلونه هم د دې لامل ګرځي چې یو سیګنال و چې شي و نارمل پروګرام ته واستوي چې تر څو شي اپریشن ته یو انټرپټ وکړي. یو بل دریم چې دی هغه ټایمر دی. ټایمر دا بیا ډیره خوندور انټرپټ دی ځکه په دې ډیر جالب او خوندور دی چې ګوري پروسیسر چې هر پروسیس اجرا کوي هغه پروسیس ځان ته یو شي لري یو وخت لري یو ټایم لري. کله چې دا ټایم د لومړي پروګرام چې پای ته رسیږي یا فینیش کیږي نو په دې وخت کې د وخت چې پرسي د ټایمر په واسطه باندې دته یو بل انټرپټ کیږي چې شوکه سیکنډ پروسیس ته ولاړ پروسیسر ته وایي. بل د هارډویر فیلر د لوري ځینې وختونه په هارډویر کې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. هارډویر مثال په دې وخت رسیږي چې یو انټرپټ ورکوي. راځو انټرپټ هندلینګ چې څنګه انټرپټ په کار راوستل کیږي. اوس راځو کله چې انټرپټ واقع کیږي نو په دې ځای کې سی پی یو چې ترلاسه کوي سی پی یو یو انټرپټ ریکویسټ ترلاسه کوي یعنی دا د انټرپټ د چلولو یا د هندل کولو چې د طریقه ده. کله چې انټرپټ واقع سي هر انټرپټ ځان ته یو آی آر کیو لري یعنی انټرپټ ریکویسټ چې د انټرپټ غوښتنه کول. مثال په دې وخت کې ګوره سی پی یو چې ترلاسه کوي یو آی آر کیو ترلاسه کوي. کله چې سی پی یو پروګرام چلوي نو د پروګرام چلېدو په صورت په منځ کې چې کله انټرپټ واقع کیږي سی پی یو چې ترلاسه کوي یو آی آر کیو نو د دې آی آر کیو په واسطه باندې سی پی یو پوهیږي چې دا بیا دا کنټرولر د آی آر کیو چې ګوري آی آر کیو چې د خپل لکه یو نمبر یا تنظیمات چې دي د هر ډیوایس ته معلوم دي که د پروګرام دی که د ایکسټرنل ډیوایس دی هغه ته مثال د هر برخې د هغې برخې آی آر کیو معلومه ده. زیاتره کمپیوټران چې دي مثال پی سیز دی انټرپټ ګوره د انټرپټ ریکویسټ د دې لپاره استفاده کوي چې د هر هارډویر عملیات چې ترتیب کړي. بل خبره دا زیاته مهمه ده چې د آی آر کیو لپاره چې هر ډیوایس د هارډویر باید ولري یو بیل او مختلف آی آر کیو ولري یعنی انټرپټ ریکویسټ. ځکه چې په دې خاطر که چیرې موږ تاسو ساده مثال ووایو چې د ماوس او د کیبورډ نمبرونه سره یو شان یا آی آر کیو یا انټرپټ ریکویسټ سره یو شان تسي په دې وخت چې کله پروسیسر ته ورسي یا کنټرولر ته ورسي هغه چې کیږي هغه ورکیږي چې دا وسپاده چا د موس ته خواده کړي کیبورډ ته خواده او که برته مثال پروسیس یا انستراکشن ورکوي نو دی به دا پروسیس د موس تاسو یو کوي کیبورډ تاسو نو په دې ځای کې هر ډیوایس د هارډویر هر ډیوایس ځان چې بیل آی آر کیو لري. ځینې وختونه مثال که چیرې بیا مثال داسې وخت رامنځته شو مثال د ځینې هارډویرو
آی آر کیو سره مساوي سولې. مثال هر یو نمبر تاسو مختلف هغه خپل بیا وینډوز تاسو ته یو ایونت درکې یا یو ایرور درکې دا خپل چې دا یو انټرپټ دی هغه بیا کېدای شي چې مثال زینو خاص لار څخه چې اصلاح شي تاسو خپل کوای شي چې بل آی آر کیو ورته واسان کې یا ورته جوړ کړئ. وترازو هر آی آر کیو چې دی هغه سیګنال د یو لاین آی آر کیو لاین لاري کنټرولر چې کیږي پاس کیږي. یعنی دا څه نه ده چې آی آر کیو مختلف بسونه ولري یا ټولي آی آر کیو سیګنالونه چې کله کنټرولر ته پاس کیږي د پاس کېدو په صورت کې هغه ټول تر یو لاین تیریږي. نو په دې وخت کې د ټکرېدو زیات امکان شته. د انټرپټ ډولونه موږ تاسو وویل. د انټرپټ د ډولو څخه مثال په وکي مثال وسازو دا وایي چې ملټیپل انټرپټ څه شي دي. ملټیپل انټرپټ دا انټرپټ په ځان کې یو سیکوینشل انټرپټ پروسیسینګ لري او بل نیسټډ انټرپټ پروسیسینګ لري. ازو دواړه برخې به جلا جلا وایو. نو یو واره پر دې باس ورکو چې ملټیپل انټرپټ څه مطلب څه دی. مطلب ورڅخه دا دی فکر مو ساتئ یعنی په یو یوزر پروګرام یا په یو انسټرکشن کې زیاتې مداخله کېدل. ساده مثال دا چې دی مثال کوم څه وایو مثال یو شخص مطالعه کوي په یو موضوع کې تورسه بل موضوع ته مخته کې کله چې دغه موضوع ورکړل دی بیا تاسو په هغه موضوع کې عکس العمل وشي یا هم جواب درکړي ته بیا ورته وړاندې سي بل موضوع ته وړاندې کې که مثال په دا دوه موضوع وړاندې کړل دته ملټیپل مداخله وایي. نو تاسو دا دوه ډول دي یو سیکوینشل دی بل نیسټډ دی. سیکوینشل انټرپټ پروسیسینګ په دې ډول دی چې یو انټرپټ مثال که انټرپټ ایکس سي د چې کله واقع سي د څخه ورسته انټرپټ بل چې بل دوم انټرپټ واقع کیږي. یعنی کله چې مثال ګور د تاسو یوزر پروګرام دی د یوزر پروګرام په دې برخه کې اوس نو په دې برخه کې ګوري دوه انټرپټ چې سوي دي واقع کې سوي دي. یو انټرپټ دا دی او دوهم انټرپټ دا دی چې هر انټرپټ ځان ته ځان چې لري انسټرکشنونه لري. د دې انسټرکشنونه بیل دي یو ته انټرپټ ایکس نومور کړی دی او بل ته انټرپټ وای نومور کړی دی. نو ګوري په یو پروګرام کې چې کله تر یو زیات انټرپټ واقع سي هغه شي وایي هغه ته ملټیپل انټرپټ وایي. خو کچې په سلسله وار یا سیکوینشل واقع سول یعنی یو انټرپټ د بل انټرپټ وروسته چې سو واقع سو هغه ته سیکوینشل انټرپټ وایي. یعنی کله چې اول انټرپټ پیدا شو بیا وروسته دوم چې سو پیدا شو دغه وروسته دریم دغه سزا سلرم 15 پر پاسوم چې په سلسله وار توګه دته سیکوینشل انټرپټ پروسیسینګ وایي. دومره برخه ده هغه د نیسټډ انټرپټ پروسیسینګ دی. دا په دې ډول دی په دې کې هم تر یو انټرپټ زیات انټرپټونه واقع کیږي په یو پروګرام کې خو یو انټرپټ د بل انټرپټ په داخل کې واقع اوس تاسو ګورئ ته ایکس انټرپټ ځان ته بیل په پروګرام کې وای بیل ته امکان دی ولې نورم شو واقع وخلته د ایکس په انټرپټ کې د وای انټرپټ چې سوی دی واقع سوی دی. یو انټرپټ د بل انټرپټ په داخل کې واقع کېدل عبارت د نیسټډ انټرپټ پروسیسینګ څخه دی. کله چې یو انټرپټ په پروګرام کې رامنځته سي دا غي انټرپټ په داخل کې بل انټرپټ رامنځته سي دته نیسټډ انټرپټ پروسیسینګ وایي. ډیر ساده او ډیر اسانه و. راځو د نن ورځې لیکچر مو پای ته ورسوي. ډیر ښه. راځو سمری زه په خپل ټکو په ټکو درته وایم. نو لمړی به انټرپټ درته لاند تشریح کوم. انټرپټ ګوره هغه طریقه چې دغه په واسطه د پروسیسر نارمل یا عادي حالت ته مداخله وسی او د پروسیسر څخه وغوښتل شي تر څو یو بل خاص کار اجرا کړي. انټرپټ تعریف وروسته مو د انټرپټ معنا وکړل. ساده معنا په خپل ژبه کې پښتو کې کپدري کې پښتو کې دا وایي چې په منځ کې ورلوېدل او مداخله کول یا مداخله کردن. مثال مداخله خپل په دري کې هم ده. نو په دواړو ژبو کې ده. په دې باندې معنا چې ستوري او هدف وسو بل په موټیویشن یا په تشویق کې مرتسا دوه ګراف او تشریح کړي چې په کم ګراف کې مثال انټرپټ موجود یا په کمپینی موجود هله چې پر هغه باندې تمرین وکړي. بل شواله ورسته باقي کې instruction cycle with interrupts with no interrupts
چې په کم سایکل کې انټرپټ موجود یا په کم انسټرکشن سایکل کې انټرپټ موجود نه هغه شو فرق یې موږ څه ویل او په ورستي برخه کې د انټرپټ ټایپس موږ څه ویل انټرپټ چې دی هم د پروګرام له لوري رامنځته کېدای شي هم د آی او ماډلو چې انپوټ آوټپوټ موډلونه دي چې ماوس دی او د هغه ماوس چې دی مثال خپل وینپوټ دی مثال ټچ سکرین دی یو موضوع فکر وساتئ د اوسنی ټچ سکرینونه چې دی په تاسو کله لاس چیر دی یا فشار باندې راوړي لکه د موبایل ده دا خپل یو انټرپټ دی بل ټایمر چې کله به د پروسس وخت پرسو نو په دې وخت کې دی ټایمر پروسس دا ورکوي چې لومړی پروسیسر د لومړي پروسس وخت پرسو تاسو کې دوم یا سیکنډ پروسس ته ولاړ شي بل ډول د انټرپټ شو هارډویر پروسس په کې تاسو انټرپټ هانډلینګ وای په انټرپټ هانډلینګ کې آی آر کیو یا انټرپټ ریکوست زیات مهم دی چې دا پروسسر پر دې او پروسسر او انټرپټ کنټرولر زیات کار کوي وروسته په اخر کې مو ویل چې مولټیپل انټرپټ باندې بحث وکړي چې پای کې دوه ډوله یو نیسټډ انټرپټ او بل سیکوینشل وو سیکوینشل انټرپټ داسې کار کوي چې په یو یوزر پروګرام یا په انسټرکشن کې د یو انټرپټ څخه وروسته بل انټرپټ په سلسله واره توګه رامنځته شي او په نیسټډ انټرپټ کې چې کله په یو یوزر پروګرام یا یو انسټرکشن کې د یو انټرپټ په منځ کې بل انټرپټ واقع شي دلته د تشویل کېږي دته نیسټډ انټرپټ ویل کېږي نو راځو که تاسو د درس په اړه باندې سوال پوښتنه ولرئ تاسو کولی شئ د همدې کورس کې کمنټس ته تاسو لپاره جلا چټس ته تاسو کولی شئ چې پوښتنه خپل د لیکچرر یا ټوټورل چې تاسو ته دا ټوټورل وړاندې کوم تاسو کولی شئ چې پوښتنه د همدې انټرپټ په اړه چې پوښتنه ولرئ کولی شئ چې د کمنټ یا هم چټ له لارې پوښتنه ولرئ ښه وخت درته غواړم د خدای په امان